د هلمند محاکمو په یوه میاشت کې د 572 دوسیو پر حل او فصل سربیره 580 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فراه ولایت د مرافعه محکمې لخوا 15 زندانیان آزاد شول. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 424 دوسیو پر حل او فصل سربیره 309 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دعوت او ارشاد ریاست د سترې محکمې له ټولو کارکوونکو څخه د دیني زده کړو ازموینه واخیسته. د ننګرهار محاکمو په یوه میاشت کې د 588 دوسیو پر حل او فصل سربیره 363 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ابتدایي محکمې اړوند 4 زونونو په یوه میاشت او 15 ورځو کې 2914 دوسیې حل او فصل کړي دي. د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست لخوا د محاکمو جدید تقرر قضایي غړو ته د قضایي ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی سمینار پای ته ورسید. د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د سترې محکمې له ټولو کارکوونکو څخه د دیني زده کړو د اخیستل شوي ازموینې د بریالي کسانو لپاره ستاین غونډه دایره شوه. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 میاشتو کې د 4980 نکاحتونو په ګډون 6014 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت د محاکمو په حکم 10 تنه متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ښار د ابتدایي محکمې 4م زون د جزا دیوان لخوا یوه متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست اړوند نظامي زده کړو مرکز د لومړۍ دورې فارغینو لمانځغونډه ترسره شوه. د سمنګان محاکمو په 2 اونیو کې د 121 دوسیو پر حل او فصل سربیره 25 وثیقې هم اجرا کړي دي. په شریف الولایت کې پر وطن متهم د تعزیري سزا حکم پلی شو. د هرات محاکمو په 2 اونیو کې د 440 دوسیو پر حل او فصل سربیره 215 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بامیانو محاکمو په 2 اونیو کې د 95 دوسیو پر حل او فصل سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان محاکمو په 2 اونیو کې د 233 دوسیو پر حل او فصل سربیره 116 وثیقې هم اجرا کړي دي.